السلام علیکم ګرانو ملګرو. دې وخت کې مونږ یو په پبو کې د شیرشاه خوږیاني صاحب په ځای کې او د بدر منیر صاحب برخوردار سید منیر صاحب هم تشریف راوړی دی. جاوید یوسفزی صاحب ناست دی او ورسره د آل پاکستان بدر منیر فیډریشن نور غړي هم موجود دي. او نن چې د کوم مقصد دپاره دلته مونږ راغونډ شوي یو نو هغه د را روانه 18مه کلیزه چې هر کال په اکتوبر کې په 10 یا په 11 اکتوبر کولی شي، نو دې دپاره دغه غونډه رابللی شوې ده او د ټولو ملګرو په اتفاق سره به یو تاریخ ټاکلی کېږي، یو نیټه به مقررولی شي، ځای به مقررولی شي، بیا به ټول ملګري د هغې نه خبرېږي. نو په دې محفل کې موږ سره سید منیر صاحب هم موجود دی. غواړم چې دی دا نن چې کومه غونډه ده په دې هکله څو خبرې وکړي او را روانه کلیزه کې دی هم له خیره سره موجود دی. تیر کال هم دی موجود، تیر کال نه بل کال موجود، دا پیره به دی هم را سره وي انشاءالله، نور به هم خوند وکړي. سید منیر صاحب هرکلی درته وایم اول خو زمونږ پبو ته په خیر راغلی. دویمه خبره دا ده چې تاسو په چوټۍ راغلي یې، ښه ده چوټي اوږده شوه، دا پیره به موږ سره په کلیزه کې شرکت هم وکړي. څه وایئ تاسو؟ دا 18 کال پوره کېږي ستاسو د والد صاحب، خو د بدر منیر فیډریشن د مینوالو د مینانو د زړونو نه نه دی وتی، د ټولو پښتنو د زړونو نه نوځي، خو دا بیا ډېر د قدر وړ په دې دي چې کال په کال دغه شان یو دستوره کېږي او ښه ښایسته ښکلی پروګرام کېږي. په دې اړوند یو څو خبرې را سره وکړئ، څه چل به کوو، تاسو هم دا پیره موجود یې نو ستاسو رهنمایي به هم پکار وي. مننه جی حاجي صاحب، حاجي اسلم صاحب، ستاسو د چینل او ستاسو د راتګ دا وخت موږ موجود یو په پبو کې د شیرشاه خوږیاني صاحب په ځای کې. یو ډېر قدرمن انسان دی او زموږ ډېر قدر وکړو او مېلمستیا یې وکړه، الله دې د قدر وکړي. جاوید صاحب ناست دی او ټول نه مخکې خو زموږ چیرمین صاحب چې کوم و د آل پاکستان بدرمن فیډریشن شیرین زاده صاحب، هغه 40-50 ورځې مخکې وفات شوی دی، الله دې هغه وبخي. نو را روانې کلیزې نه مخکې موږ دا کوشش کوو چې یاره د هر یو تنظیم یا د کور یا د یو مشر وي، موږ دا غواړو چې یاره د تنظیم د آل پاکستان بدرمن فیډریشن چې کوم چیرمین دی هغه وټاکلی شي او څومره چې زموږ د فیډریشن ملګري دي، بنیادي عهدهداران دي، هغوی به انشاءالله رایې خپلې ورکړي او بیا چې څوک هغه وټاکو نو زموږ به انشاءالله عملي هغه به انشاءالله نیکسټ پروګرام کې موږ اناونس کوو او ډېر زر به خلک خبر شي انشاءالله دې نه. بله خبره دا ده چې را روانه برسي ده 2025 18مه کلیزه ده، هغه ستاسو د کیمرې په وساطت سره او ستاسو چینل په وساطت سره زه د آل پاکستان بدرمنیر فیډریشن ملګرو ته یا زموږ نور ګروپونه چې کوم دي د وټساپ افغانستان ملګري دي، د کوټې ملګري دي، د کراچۍ دي، هغوی ټول ته زما دا ریکویسټ ده چې را روانه برسي به په یو ځای وکړو. که مشرانو کوم ځای وټاکو یا مردان یا پېښور په شریک کې به یې کوو نو خوند به وکړي، دواګانې به پکې وکړو. نو د هغې باره کې راغلي وو انشاءالله هلې ځلې کوو چې دا برسي په یو ځای وکړو، په عقیدت او په احترام سره وشي. نو نور بیا چې د مشرانو څنګه وخوښئ یو ځل بیا د ټولو ملګرو د راتګ یو جهان مننه چې موږ له عزت راکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. دې وخت کې موږ د بدر لاج جناب شیرشاه خوږیاني صاحب د ځای نه تاسو سره د لارونو په شیشه باندې مخاطب یو، تاسو ته مخامخ یو او مینوالو ته د مینې او خلوص نه ډک سلامونه پیش کوم، د ټول یو جهان مننه. چونکې زمونږ د بدر صاحب الله دې وبخي 18 تلین را روان دی، انشاءالله موږ په دې دغه کې راغونډ شوي یو په ګروپونو کې. زموږ څومره ګروپونه چې د بدر منیر په نوم باندې تقریبا 15 ګروپه دي، نو هغوی ټولو ته موږ دا وایو چې راتلونکې کوم کلیزه موږ کوو 18مه کلیزه، نو دا به انشاءالله په پېښور کې کېږي. د دې لپاره موږ یو خپل کمیټي تشکیل کړې ده، نو هغې کې څو کسان مشران دي، نو موږ به انشاءالله په پېښور کې یو ځای ټاکو او په هغې کې به دا 18مه برسي انشاءالله ښه په عقیدت او احترام سره منو. او دا ډېره د فخر خبره ده چې لکه زه وایم چې په پاکستان نه علاوه زه وایم چې په ټوله دنیا کې د بدر صاحب چې څومره پین دي، څومره مینوال دي، نو زه دا په دعوې سره یم چې دومره دغه د بل چا نشته. اوسه پورې 18 کاله د هغه وشو او شکر الحمدلله د هغه کومه برسۍ چې د کوم کلیزه ده ډېره په احترام سره منع شوې ده څو پیرې. نو ډېرو ځایونو کې کراچۍ کې یو ځای، بل ځای پېښور، مردان، سوات دا کلیزې شوي دي. نو دې ځل نه موږ هم ټولو ملګرو ته چې کوم
د KPK نه خیبر پښتونخوا نه بار دي نو هغوی ته هم موږ دا خبره کړې چې تاسو به په خپل خپل ځایونو کې برسي مناوخی په کوم د کویټې کسان چې دي سید حمید اغا صاحب هغوی به انشاءالله هلته برسي مناوی په کویټه کې باقي زموږ د ګروپونه چې کوم دي د کومه ملګرو بدر منیر صاحب په نوم باندې ګروپونه دي نو هغوی له پکار دا دي چې دا یو ځای به ټاکو یوه برسي به کوو دویمه درېیمه به نه کوو د دې نه علاوه به په برسۍ کې زموږ څومره ملګري چې دي ټول به بھرپور تعاون کوي او زموږ څونه ملګري چې دي ټول په دې وخت نه موږ په هلو ځلو باندې سر یو انشاءالله کوشش به کوو چې دې ځل له موږ سره د بدر منیر صاحب برخوردار جناب سید منیر صاحب هم دلته په موقع باندې نو دا موږ به داسې ومنو چې موږ سره بدر صاحب په دې برسۍ کې شته نو موږ په دې باندې فخر کوو او د دې به والد صاحب ډېر عزتمند او ډېر قدردانه سړی و چونکې داسې ډېر زیات اداکاران لاړه خو موږ لکه دا فخر ګڼو چې لکه اوسه پورې داسې پروګرامونه چا نه دي کړی او دې انشاءالله د روان پروګرام له موږ جناب اسلم خان صاحب او حشمت جاوید صاحب دا زموږ د پېښور ډېر ښه غړي دي او دې موږ دغه کړي دي پروګرام دپاره چې چېرې تاسو په دغه کې یو پېښور کې چې کوم داسې ښه ځای چې هغه موږ د دې برسۍ دپاره دغه کړو باقي زموږ د فلم انډسټرۍ چې کوم ملګري دي د بدر صاحب سره چا کارونه کړي نو انشاءالله په دې برسۍ کې به هغوی شرکت کوي راځي به انشاءالله خدای ټول زندګي ورکړي او ټول د خدای ښه ساتي والسلام ډېره مننه